زیاتره خلک د کرونا له ډاره بهر نه ځي، خو په کور کې پاتې کېدل د خپلې مېرمنې او کورنۍ غړو سره جنجال بل سرخوږی دی. بشر حقونو هم منلي چې په ټوله نړۍ کې د کورني تاوتریخوالي فیصدي لوړه شوې. هر چا په دې ځانځانۍ کې ځان ته ملګری موندلی، خو کتاب تر نورو غوره ګڼل شوی. کتاب هغه ملګری ده چې تل هیڅوک ورسره نه ستړي کېږي. نو زه د قرنطین په شپو ورځو کې کتاب مطالعه کوم. په مطالعه باندې بوخت یم. دې نه بعد مې یو خصوصي شرکت کې وظیفه درلودله. اوس چې قرنطین یم نو خپله مطالعه کوم او د کورونا په باره کې هغه کومې څېړنې چې دي هغه ترسره کوم. هغه کسان چې په کاروبار عادت شوي هغو ته په کور پاتې کېدل سخت کار دی. ډیری کسان خپل وخت د موبایل په گیمونو او خواله رسنیو کې په لوستلو او لیدلو تیروي او ځینې عملاً په ورزش بوخت دي. او د دې لپاره چې صحت مې ښه واوسیږي هره ورځ ورزش کوم او د روح د ارامتیا لپاره داسې شنو ساحاتو کې هره ورځ چکر وهم. افغانستان کې قرنطین غځول شوی او حالاتو ته په کتو امکان لري چې لا زیات دوام وکړي. ځینو ته په کور ناسته په زندان بدله شوي، خو ډاکټران وایي د خپل ځان او کورنۍ خوندیتوب لپاره دې وزغمي.